بوډاګۍ د پښین بوډاګي له راغلی یم ما او دی د چیلنج میچ ولو نه څلور سره شپانه یاست دا به نه یې شپانه ته هم شپانه یې څه بد راته ګوري سپی چې دی دا د افغانستان کوډ دی دا د افغانستان کوډ دی خو سر په خلاصو دا د ادارو د افغانستان کوډ پر دوی اخلی دی پښین ته راغلی یم د پښین مشهوره کرکټر کوم کرکټر بوډاګۍ بوډاګۍ د پښین بوډاګي له راغلی یم ما او دی د چیلنج میچ ولو نه کومه ده بیټو ګین کومه ده بیټ ګین به انشاءالله خدای کولو پیدا بیا کو زه بیټلې راوړم بیا به تاسو چې اول بالینګ پر راکې که به در وکړ اول بالینګ په پتا وکړم یا اول به زه پر تا وکړم ستا خو ډېر غټ سټارټ دی نه زما غټ سټارټ دی مړکمل کړم د چا رقم عمر اکمل شب اختر رقم دا د پښین بوډاګۍ دی ما او دی بیا یو میچ ولو اوس دی یو 85 په دا خوشحالي کې وایي خوشحالي کې دا 85 نه غټ 50 یا دغه مه زیاته ما او تا میچ کړی نه دی ته بیا دغه زیاتې نمبر راک چیش تھینک یو نمبر راک نو بیا میچ کوو میچ سبا کو چیرې ټیک ټاک اډې شاته بس ټیک ټاک اډې له بیا ورځم هلته به بیا ما د میچ وکړه اکا زوی مې دا دی تشکاره کم مخ وس لا نه دی سم سوی یاره خراب اکا زوی په مخ څه سوي د اکا به زوی ای مخ یې څه به سوی ما خیال ډډپانې لګولې زما دا دی دغه ختم شول د ده د لاسته ماشاءالله څومره ښایستې سترګې دي لکه بیتي شکه Esti pişi de. Zeviyesem. Zeviyesem. Haza. Haza. Maşallah. Hazan. Ay pişi zeviyesem. ماشاءالله څنګه ښایستې سترګې ایستې ده نو یو پارسل کې راواچو بیا بیس پارسل شته هغه زه څنګه بیاسم بیا زه بله ورځ راځم بیا ښه اوس یې وتړه دا هلته څنګه ښایسته پښې وه سهار وختي به هغو خواته راغلی وم په واک باندې وروره درته کاغذ صاحب په راپیر سول ډېر بد پیرډ یې راباندې واست وایي ته ایجنسي کې چې شی چارج پی دي پولي په ځان په چیک کړی دي دومره خبرې یې راته وکړې نو اوس ځم څه صابونه مې راخیستي دي امین نه بیا واوړم بس بیا ځم د کور خواته یا جامې نوشانونه شته و دا هم خلک دي زه ګیدی نشم که ته رښتیا په دا کې یې که ته رښتیا په دا کې د هغه ځای راغلی مګر زه یم افغانۍ و افغانۍ ژړ سپی چې راولې هغه زما حفاظت کوي دلته چې رانه شي خپله پسې راځي دلته که راکلی ستا کار خرابېږي رښتیا او درته وایم ستا پلار ته هم وایم ولې چې کار یې خرابېږي سپي سره ولې ستا نه ده جوړه سپي سره ولې نه ده جوړ بس مې راوله ولې چې تاوانې کېږي څه وایې ولې چې تاوانې کېږي خپله پسې راپسې یې نو سپی چې زموږ 2 ورځې له سوی تا نه ول سپی راوړه نو ته سره ورسره یې دا خو انډیوال یې دا خو دی سپی چې دا ما ستا دا مړی ته به په یوه یې سپی ستا سپی دا زموږ ستی عزیز دی زموږ ستی عزیز دی که نه دی دا ترین دی که نه دی چې ګر صاحب زموږ ستی عزیز دی که نه که بل سړی ما ځان دا رقم نه ورته ویل دا خپل مسلمان دی مګر دا رقم دی ده ته تاوان رسېږي ما ته ولکه اصلاح وشي کوم تاوان رسېږي ولکه تاوان رسېږي دوی هلته په لوی غېږ کې سره ولاړ ته مه پرېږده دلته چې هلته چې ته راشې نو تاوان به تا ته رسېږي ستا کور ته به رسېږي زه څه کوم خیر ته یو تعویض راکړه چې بیا ما ته به تاوان نه رسېږي دم په راوکړه بس مې شو لا یو داسې تعویض راکړه بیا دا سپی به د ما څه لرې شي دا سپی خو خپله پسې را چم په ټاټې خورم باندې ډېر نه کرار ډېر سات جوړ نه اوس د ده ولې د سپي سره نه ده جوړه
ده نه ورکو د تیر بس مې راوله زه نه راوړم ډوډۍ دې پر ما د خلکو تر مخ ډوډۍ دې پر ما هر څه دې پر ما سپین ما د سر راوله مجر متور بله ورځ هم در پسې سپین ما د سر ا تور خپله په ما وایي په ما خپله نه پسې از ما ژر سپی تا لیدل یا نه مې دی لیدلی نه راولم یا سپین ما په ځان پسې کوي دا څه چم کوي دا سپی بس مې په ځان ما پسې کوي دې خواته د سپی مه راوله نو زه زه ورته وایم زه ولاړ شه نه ځي نو زه څه به وکړم ولاړ شه چېرته ولاړ شه دا زه چې راسم یو دا دی یو بل یو په ما پسې خپله دا زه چې کور ته ځم دا زګي پورې را سره ولاړ ودار ته ناستې باز بیا په ما پسې دلته ناست بیا په تا پسې پسې و دا اوس ما سره ځي کور بیا برته خپله راشي دا ګوره دونې وفادار دي ما خالي یو ورځ ډوډۍ ورکړې ده بس دا هغه انسان نه ویریږي حیوان خو بې زبانه دي خو او ته بیا دومره بې وفا شو ستا ټانکیس به خراب او چا در جوړول زه بې وفا نه یم د ده ټانکیس به خرابه شوه ما ور جوړول کور دې پرېښی دی ما کور پرېښی دی څه وایه درته وایم زه به ته ما ته د ټانکۍ بې وفا شوې زه نه یم بې وفا زه تا ته ډوډۍ هر څه در کوم ګوره ته چې ما ته زما نقصان دی په دا کې ما تاوان دی مه کوه نو زه نه راولم خپله پسې راشي سپی وروره خاجان دا دی څه درته وایي ته اوس ځان نه کلک ځایه دا به ته دا باغو والا ته وایه نه وده دا سپی خو به دی نه راولي سپی دا وایي چې زه افغان ډوډۍ د مور ایمان سپی ملایکه څه کار لري سپی دغه څه کار لري په ډوډۍ نه راوله دا سپی به هم نه راولي و ته د افغانیت څه ته ولي اول دوه پوسټې مې له کړې تر اټکه پورې بلوچستان صوبه تر اټکه پورې افغان نو بیا تر اوسه زه په هره کونه په هره اشاره خبرې زه ته واښه چې زما نیکه هغه دی په کوبي کې پروت دی ته واښه په هر څه سره خبر یو وروره زموږ مونږ وایي ما خوله مه سپړئ ما مخ ولکه وسپړئ ما ته کیمرې 24 غنټې لګېدل دي ریکارډینګ مې شنه لري زه وروره کې ورکه کې دا مجلسونه ډېر درانه مجلسونه دي ډېر مجلسونه خپل پروژې تابع نه پرېږدي دا بالکل زه په ملامت دې ته په ملامت خبره واره غجان زه درته تسلیم یم بس بیا دی وکړه په دا کیمرې غجان نه راولي یو مصطفی خبره واره څه کوم خدای دې نه پرېږدي غول دې نه پرېږدي دا غول خبره واره ایجنسي والا نه راولي غجان خبره واره په دې ستاسو یو ورو ولر څه ما د په دې د عام دا یو شنه د چې ستیب ولر چې دې رامته د عام سکن سر نه شي ودر پخې کوم دا د غي د سر مجلسونه کوم دا دې سره ساتره و ما دا د بار مو د غي ساتو سره کوم نو څه به کوم ګر شپه مې ولې د اوس د سر کوم ساتره شپه دی د لیوي اوس ځان په دغه په زړه چې په خواهیم ضرور پیدا کوه دی خو دا هغه خو دا دې چې ور هغه مر کړی مستری پر ځان دې کړی دا وخت خو زه درته کوم ستند نه وره مخسن کدی اجازه راکې بیا بوله راس راي دی که په زله چې ارسه مخستان چې ار کم راځي خو سپی دی نه سپی د سپیان مراول سپیان خپله په ما پسې سي د شپې په ما پسې لس دانې پسې خبر وکړه د خلک دا لاسته په شهر کې به ګرځېدلی و ای به خو ما دا خبر درته وکړم موږ دا خبرې بس پوره کې که مجلسونه پر دغه ځای وژ کوه ګوډ شا موږ دا درای چې دا موبایل دغه نیولې موږ شکا خو چې دا څه نیوم کیمرې ماته نیولې څه وایي موږ دا رقم ډېر رسېدلی ولا نه نو چې دا رقم 14 سال ما 14 پاس کې 400 پاس کې موږ ته بیا اخر محتاج وي نو څنګه غجان اورګه خبره وز یو تعویز یو دم پر ما وکي بس تعویز په خود ورکړه او ما دې کړ دومره کار کړی ټانکي خراب د استعمال راځي نه را کلاس ما نه در جوړو نو بیا تا د ازما شګردیر کو یو سپی دی را مخته کړی دی ول نو خو ستړی کړم دغه په منځکي کې به دروښم شل به دروښم چې دا دی پلانکې دی د منځکي سپیان شه ونه څه دا سامان منځکي د یو بوز دی
د سپیانو د کله و سپیانو نه دغه کسان ورکه ګوره د بار ملک نه د بار هغه بل شی ګوره هغه خالص دي د سر سره خلاص بار ملک خبرې نه پاکستان بار ملک خبر نه کو ته لا څه د بار ملک خبر ته سره هغه نو د مصطفی سر مخلص وا دا سپیچ دی دا تور سپیچ دی دا د افغانستان کوډ دی دا د افغانستان کوډ دی خو سر په خلاصو دا د ادارو د افغانستان کوډ پر دوی شي دی شو دی دا کله کله زده چې دا پالیسي خارجه پالیسي چې زه کله کله یو داسې پالیسي ورکم چې دا تر دی ماته ژر سپی راوکړي ځینې مور غم چې خپل ملک ورانیانو دغه طرحه زم بین الافغاني مذاکرات ما در باندې ورور د مجلسونو ډېر مجلسونه دي دا مجلسونو زما د دوی خبر درته ورکړي زه تاسو بلوچستان صوبه کې امن او امان چې ما لاس چې ناخستي د دوی او تکیږي د ستا په مکیار کې مو وشتل د دوی او تکیږي ماشاءالله هغه کسان یې مو وشتل ولې نو چې لاس ما خنو ماته یو څوک روپۍ راکوي تر نن تاریخ ما د چا راکړی ده اشاره کړې دی د ما سره علیحده راسره اخیستی فوج علیحده راسره اخیستی پر دا باندې ولې راسره کوې وایي زه ګس افغانۍ ولې څه کار په لرې ورور افغانۍ نه یم افغان یم و افغان یم افغانۍ نه یم افغان یم دا سهار وختي دا د شپینجري بابا ورسره لمسیانې کوچانې ول دا دې روان دي دا د سهار وختي پسونه هم راوتلي دي څه بد راته ګوري ولې مې کسې کیسه او دغه شنې ماشومان هم دا د ناست په ډبرو باندې څو ته ناست څنګه یاست یارانو ښه یاست څنګه دې تی څلور سره شپانه یاست دا به نه یې شپانه ته هم شپانه یې ها ښه دا مېلمانه راغلی ده ښه څنګه دی خوند کوي څو بجو پورې لګیا یاست نو ټیکۍ و کوچي و دا شی مې نه دي راخیستي ولې دا خو شپانه سره یې نو ته یې څنګه نه دي راخیستي ها بیا ماپښین هم ګورې دا کشنې کشنې شپانه دي شپانه ته ګورې چیر دی پلار دی چیرې دی ها نن یې رمې سره نه دی راغلی ولې استعفا یې ورکړه ها بالا شپینجري سره ښه شم کوي اوس درته هېڅ نه وایي ښه کومه دي ټکۍ مکۍ دې راخیستې ده ها شی دې هم نه دی راخیستی خو چې اوس کورت اوس دی ګره په څو دی به دغه ته څه وخت کور ته یې زه بیا درځم مازدیګر کور ته بیا زه مازدیګر انشاءالله درځم سعید دا د هغه حاجي زوی دی پسونه دا دې ورسره دي هغه څو زما ورور پښه چې خوږېدله بیا چې جوړه کړه دا د هغه زوی ډېر بد خشمي حاجي دی ورځې ورځ په ښه شمي ورځې ورځې بیا موډ برابر وي